اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، بیا هم تاسو ته د یو نوي درس سره حاضر شوم. تمه ده چې ستاسو د زده کړې وړ وګرځي. د تېر درس په تعقیب نن دوهمه قضیه ده. د دوهمې قضیې موضوع دا ده چې که چیرې په یو قایم الزاویه مثلث کې یوه خاده زاویه 30 درجې وي، نو د دې زاویې مخامخ زله به د وتر د اوږدوالي د نیمۍ سره مساوي وي. دې لپاره موږ یو مثلث په پام کې نیسو تر څو ثبوت وکړو. دې ته نومونه ورکړو A B C. فرض کوو چې دغه زاویه 30 درجې ده، دغه 90 درجې ده. کله چې دغه 90 او دغه 30 شي، نو دا به څو درجې وي؟ 60 درجې. دلته لیکو فرضیه. فرضیه مو دا شوه چې B زاویه 90 درجې ده، C زاویه 30 درجې ده او A زاویه 60 درجې ده. مطلوب مو څه دی په دې قضیه کې؟ AB زله مساوي ده 1/2 AC سره. د دې لپاره موږ ترسیم کوو. لومړی په AC زله باندې منځنی ټکی په پام کې نیسو. فرض کړئ چې دی منځنی ټکی دی، په M سره یې نوموو او دا د قایم راز سره وصل کوو، یعنې موږ دلته میانه رسم کوو. ترسیم کې وایو چې BM د AC زلې میانه ده. اوس موږ د دې ځای څخه ثبوت مخکې وړو. د تېرې قضیې په پام چې موږ ویلي وو، میانه د وتر د اوږدوالي د نیمۍ سره مساوي ده. موږ دغسې لیکلی شو. BM مساوي ده 1/2 AC سره. دغسې هم لیکلی شو BM مساوي ده د AM سره، ځکه چې AM د AC نیمې اوږدوالی دی. AM د AC نیمې اوږدوالی دی. BM د MC سره هم مساوي کولی شو، ځکه MC هم د AC نیمې اوږدوالی دی. د بله اړخه دا چې په ABM مثلث کې دا چې په ABM مثلث کې BM او AM زولې سره مساوي دي. BM او AM زولې سره مساوي دي، نو د دغه زولو اړوند زاویې به هم سره مساوي وي. دا چې دغه زاویه 60 درجې ده، نو دغه زاویه به هم څو درجې وي؟ 60 درجې. نو لیکلی شو چې A زاویه مساوي ده د B زاویې سره، یعنې چې دواړه 60 درجې کېږي. اوس دغسې وایو دا چې په ای بي مثلث کې دوه زاویې
شپېته درجې دي نو دریمي زاویه به هم شپېته درجې وي. ځکه که شپېته په پام کې ونه نیسو نو د مثلث داخلي زاویو مجموعه چې 180 درجې کې نه پوره کېږي، یا به د هغې څخه کمیږي یا به د هغې څخه زیاتېږي. کله چې په یو مثلث کې درې واړه زاویې یو شان شي نو موږ ویلی شو چې ABM مثلث ABM مثلث متساوي اضلاع دی. یاد ولرئ چې دلته مو چې وویل په ABM مثلث کې AM زوله د BM زولو سره مساوي ده، نو د دغه دوو زولو د مساویتوب پر اساس ویلی شو چې ABM مثلث متساوي ساکن هم دی. ABM مثلث متساوي ساکن دی، یعنی ABM مثلث هم متساوي ساکن دی ځکه چې دوه مخامخ زولې سره مساوي دي، او هم دا چې درې زاویې مساوي دي او درې واړه زولې د دې زاویو پر اساس مساوي کېږي، نو دې مثلث ته متساوي الاضلاع هم ویلی شو. اوس دغسې وایم دا چې BM د AM سره مساوي وه، دا چې BM د AM سره مساوي ده یا مساوي وه، ځکه مخکې مو د هغې په مورد خبره وکړې، او مثلث متساوي الاضلاع دی. په دې اساس موږ ویلی شو چې AB هم د BM سره مساوي کېږي. نو دلته د مساواتو یو طرف سره مساوي کېږي. هر کله چې د مساواتو یو طرف مساوي شي بل طرف هم مساوي ښودلی شو. نو دلته لیکو د دې پایلې څخه چې AB زوله مساوي ده د AM زولو سره. دا چې موږ دلته ویلي وو BM د AM سره مساوي لیکلی شو او هم دغسې لیکلی شو چې 1/2 AC. نو دلته هم AB داسې لیکلی شو چې مساوي کېږي 1/2 AC. همدغه زموږ مطلوب و چې د 10 درجې خاده زاویې مخامخ زوله د وتر د اوږدوالي د نیمې سره مساوي کېږي. هیله ده زده کوونکو چې په دې باندې پوه شوي وو. تاسو ته یو مثال هم در زده کوم. داسې یو مثال چې په هغې کې د تیرو دواړو قضیو څخه استفاده شوې ده. د دې لپاره بیا هم یو مثلث په پام کې نیسو. ABC. دلته به د مثال عنوان ولیکو تر څو تاسو ته لږ واضح وي. فرض کړئ چې دغه د AC وتر منځنی ټکی او دا د قایم راڅخه د AC میانه ده.
که د دې میانې اوږدوالی 3 سانتي متره وي داسې بي ام مساوي 3 سانتي متره وي. نو څه شی پیدا کوو؟ AC AB او BC، یعنې د دغو دریو ځلو اوږدوالی پیدا کوو. لومړی پیدا کوو د وتر اوږدوالی، د میانې اوږدوالي په پام. موږ ویلي وو چې میانه د وتر د اوږدوالي د نیمایي سره مساوي کېږي. تېره قضیه که مو ویلي وو د هغې په پام په عموما کې موږ دغسې لیکو بي ام مساوي 1/2 AC. بي ام معلوم دی 3 سانتي متره، دلته لیکو 3 سانتي متره مساوي 1/2 AC. دلته د AC ضریب 1/2 دی. د دې لپاره چې 2 له منځه یوسو، دواړو طرفونو ته 2 ورضرب کوو. تاسو پوهیږئ چې د مساواتو دواړو خواو ته د مساوي رقم ضربول کوم فرق نه لري. دلته به دغه 2 د دې سره اختصار شي. دغسې به خط کوو. په دې ځای کې به 2 د 3 سره ضرب شي. نو AC به په لاس راشي 6 سانتي متره. AC به څو شي؟ 6 سانتي متره. یوه نتیجه خو دغه شوه. اوس پیدا کوو AB زونه. موږ ویلي وو چې دغه باید پام کې ونیسو چې دغه 10 درجې ده. موږ ویلي وو چې د 10 درجې خاده زاویې مخامخ زوله به د وتر د اوږدوالي نیمایي سره مساوي وي. نو دلته بیا هم داسې لیکلی شو چې AB مساوي د 1/2 AC. AC اندازه معلومه شوه 6 سانتي متره. نو AB مساوي 1/2 ضرب 6 سانتي متره. دا باید د 2 سره اختصار کړو. 1/2 2 3/2 6. نو دلته د AB زوله معلومه شو 1/3 سانتي متر چې څو کېږي 6 په بخښنې سره 3 سانتي متره. اوس پیدا کوو BC زوله. د BC زول لپاره د فیثاغورس قضیې څخه استفاده کوو. دلته مې ولیکو د فیثاغورس قضیې لنډ مفهوم دغسې و چې وتر مربع مساوي کېږي د نورو 2 قایمو زولو د مربعاتو مجموعې سره. څلور مثلث کې په یو قایم الضیاع مثلث کې AB مربع جمع BC مربع. AC مربع یعنی 6 سانتي متر کل مربع. 6 سانتي متر کل مربع مساوي AB مربع. AB قیمت څو دی؟ 3 سانتي متر. نو لیکو چې 3 سانتي متر کل مربع. BC نامعلوم دی یا پخپله دی چې BC کل مربع. په یو وخت کې کولی شو دواړه طرفونه سره بدل کړو. په علامو کې بیا فرق نه راځي. لیکلی شو دغسې 3 سانتي متر کل مربع جمع
بی سی مربع مساوي 6 سانتي متر کل مربع. دلته 3 سانتي متر کل مربع معلوم کمیت دی، دا هیڅ څنګه بدلوو. په بدلولو سره یې علامه بدلون کوي. دا چې علامه یې مثبت ده یې خواته به علامه منفي شي. نو لیکو بی سی مربع مساوي 6 سانتي متر کل مربع دغسې لیکلی شو چې 6 مربع سانتي متر مربع. دغه دې خواته بدلوو. د بدلولو لپاره یې علامه منفي نیسو. 3 سانتي متر کل مربع دغسې لنډ لیکو چې 3 مربع سانتي متر مربع. بی سی مربع به مساوي شي 6 مربع 14 سانتي متر مربع خپله منفي 3 مربع 9 سانتي متر مربع خپله. ښه په لنډ ډول کړی شو. د دې نښې څخه هم کار واخلو. مساوي د 14 څخه که چیرې 9 تفریق شي پاتې کېږي څو 22 واحد څخه 1 واحد. ښه دلته اړتیا ده چې خپله بي سي مربع ولیکو، ځکه چې دلته د دواړو طرفونو بیا مربع جذر نیسو. نو لیکو چې بي سي مربع. موږ دلته د دواړو طرفونو مربع جذر نیسو، ځکه چې دلته د بي سي درجه هم څو ده 2 ده. دې ته باید تاسې متوجه وئ. دغه د عدد درجه به د جذر درجې سره له منځه لاړ شي. نو دلته اوس لیکو چې بي سي مساوي 22. دغسې هم لیکلی شو چې 9 ضرب 3 سانتي متر مربع د مربع جذر لاندې. نه دغسې هم لیکلی شو چې 3 مربع. دلته دغه درجه د جذر سره له منځه، د واحد درجه هم د جذر سره له منځه، پاتې کېږي 3. نو دغسې لیکو بي سي مساوي کېږي دغه 3 د جذر څخه خارج شول، 3 بهر. دغه 3 د جذر څخه خارج نه دي، د جذر لاندې. واحد د جذر څخه خارج دی، نو دلته هم بهر لیکو. نو بي سي زولا هم معلومه شوه چې څو کېږي 3 ضرب 3 د مربع جذر لاندې سانتي متر. ښه ګران زده کوونکو، هیله ده چې په قضیه او د قضیې تر څنګ په مثال باندې پوه شوي وئ. بیا چې د یو بل درس سره حاضرېږم، د الله په امان.